بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الجهم عبد الله بن الحارث بن الصم الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه البخاري ومسلم. عايزانو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی د بخاری او د مسلم، وای کچيري یو سړی پر مانځه ولاړو، اوس بل سړی د دې نمازي او مخته تیریږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای کدی په دې ګناه خبر سی چې د نمازي او مخته تیریده څونه لوی ګناه ده، د الله رسول فرمای دی به ولاړ وای، دی به ولاړ ووسیږي، بلکې دی به ودرېږي چې ودرېږي دا مولوی صاحب یا دا نمازي یا دا چې کوم څوک لمونځ کول والا دی، لمونځ وکړي سلام وګرځي بیا به زه تیر سمه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اوس کدی په دې خبر سو چې د قیامت په ورځ دا څونه لوی عذاب دی. دغه صحابي فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خالص 40 یاد کو، 40 ورځې یاد کې دی وای زنایم په خبر، 40 میاشتې یاد کې دی وای زنایم په خبر، 40 کال یاد کو دی وای زنایم په خبر. صرف پیغمبر علیه السلام دا فرمایلی کله نمازي او مخته سړی تیر سو یا دا سوچ وکړي چې د تیرېدو مخته څونه لوی ګناه ده، 40 ورځې به دی پر دازې باندې درېدلی وای، 40 میاشتې به دی پر دې ځای درېدلی وای، بلکې 40 کاله به دی پر دې ځای درېدلی وای چې یاره زه ولاړ یم چې لمونځ وسو سلام وګرځېدی بیا به زه تیر سم. دا بل حدیث دی د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه، دی بیا وای دغه چې کله سړی لمونځ کوي د نمازي او د الله په مابین کې مناجات دی، یعنی دا عبادت چې کوم دی د الله سره ملاقات دی، د الله سره ملاقات دی. اوس چې کله یو سړی د الله سره په ملاقات کې نو په کار نه ده چې سړی په د مابین کې د دو د الله تیر سي، د دو د الله چې دی هغه تیر سي. نو حضرت ابو هريره فرمایي اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر. دا خو بل حدیث فرمایي پیغمبر سره مبارک وای وهو يناجي ربه، د خپل رب سره په ملاقات کې دی اسانه توري در شایم لکان ان يقف في ذلك المقام 100 عام. وای کدی په دې خبر سو چې دا څونه لوی ګناه ده، 100 کاله به درېدلی وای. نمازي ته به ولاړ وای چې دی سلام وګرځي داغه څخه معباد به بیا ز تیر سم، 100 کاله به دی انتظار کوي. د الله رسول فرمایي دومره لوی ګناه ده چې سړی د نمازي او مخته چې دی هغه تیریږي. په دې کې عزیزانو به ډېری مسلې دي. په مشک کې پښتنو کې د لمانځه ډیر شوقیان دي، لمنځونه تر موږ هیڅوک ډیر نه کوي، تر موږ په لمنځو کې هیڅوک پر مخ نه دي. په پښتنو کې کښدي کبد دي هغه لمنځ کوي، لیکن لمنځ پر هغه طریقه کوي چې کوم د مزاج دی، د الله او د رسول د مزاج مطابق نه کوي. دا بیا الله دې یو لوی مطلب یو نحوست دی چې پر موږ باندې پروت دی چې موږ منځ کوو، خو لیکن پر هغه طریقه نه کوو چې الله رب العزت راضي کیږي یا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک مست طریقه را شوولې ده. سلفیان دي سلفیان ګوره موږ خو د سلفیانو په حواله ډیر بد ګمانونه لرو، صحیح سو موږ ډیر په دې حواله باندې چې یار مطلب پنځپریان داسې دي، سلفیان داسې دي، پلان دا موږ نه په خبرو نه خبر، بس خالی مې اورېدلې دي او زموږ د مذهب سړی نه دي نو بس کافر دی، دا خبره نه ده. ورسې تاسو وګورئ په ټول سلفیانو کې ملایان نه در یادوم، د دې عوام راواخلي
هغه جرجر منځ نه کوي، رکوع برابر، سجده برابر، قعده برابر، قیام برابر، پر هغه انداز کوي چې کوم مشته الله او رسول چې دی هغه شولې دي. په 500 کسانو کې یو سړی نه حساب، لکه زموږ په 500 کسانو کې یو سړی نه حساب چې سم منځ وکي، په هغه کې په 500 کسانو کې به یو سړی د سنت خلاف منځ وکي. دا څونه لوی پریشانی ده. پښتانه وایي وای میړه مړکه مړاندې م پټوا. د سلفیانو دا معمولی خبره ده چې دی را ولاړیږي په دونه ښایسته انداز منځ کوي. موږ ته امام صاحب ویل چې جرجر منځ کوه، امام ابو حنیفه صاحب موږ ته ویل چې جرجر منځ کوي. بس پر امام صاحب بلاس دی ولې دی د جهان ګن چې دی هغه راوړو د امام صاحب وسرته یشدو چې بس موږ ته امام صاحب دلار را شولې ده. موږ ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دی ویل چې داسې منځ کوي لکه جزیه کومه. موږ ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دی ویل چې کوم سره جرجر منځ کوي د المنځ وته ته دعا کوي چې خدای دې د غیر رسوا کړه، د غیر شرمنده کړه، د غیر خوار کړه، کزي چې خوار کم. دا د امام ابو حنیفه صاحب سره تعلق لري نه لري. او نو لهذا المنځونه سم کوي. هر سړی کوشش وکړي چې المنځ قرار وکړو. ور مې در پښو لاندې دی، کور ور اخستې دی، یو لوی پریشانی راته متوجه ده یا یو شی نسته. بیا د زموږ خلک نه دی دا د المنځ جرجر عادت سوی دی، لکه المنځ چې عادت خامخا کوي او نو جرجر عادت سوی دی خامخا جرجر کوي، قرار دی نه کوي. ځکه الله رب العزت ذلیل کړي هم یو خوار کړي هم یو. اوس په دې کې خبره ده د عزیزانو، دا کله چې یو نمازي المنځ کوي د دوه مخته تیرېدل ولې حرام کار دی. زه به یو مثال ته درکړم. هغه وجه دا ده اوس یو بادشاه دی، یو بل مطلب سړی د بادشاه و مخته ولاړ دی، دوه او درې فوټ په مابینځ کې فرق دی. اوس بادشاه چې دی یا دا چې کم سړی ورته ولاړ دی دا دواړه په خبرو دي، په ملاقات دي، په مجلس دي. په مابینځ کې یو سړی رالی تیر سو، چې تیر سو د بادشاه څومره لوی بې حرمتي ده، او چې کم سړی هغه ملاقات له د باچا راغلی د هغه دپاره څونه لویه پریشاني ده. دا موږ ټوله منو نو چې دلته یو د الله رب العزت په دربار کې یو سړی ولاړ دی، دا ګویا الله ته ولاړ دی، دا الله ته ولاړ دی. او دا کم چې نمازي دی و الله ته ولاړ دی، په مابینځ کې تیرېدنه بیا د کومې خوا پکې راغله، مابینځ کې تیرېده د کومې خوا راغله. ټیک دی سید حد معلوم دی چې دونه قدر کچيري ول مطلب نسی تیرېدلې، قدر دی زیات بیا په اخوا تیرېدلې سي هغه مرته کني دغه الله رب العزت در کوم ځای بیا سړی د نمازي او مخ ته نتیریږي، بیا د ګرد دنیا غرونه او مخ ته کشیرته، بیا هم الله چې دی هغه الله دی، هغه حاضر دی ناظر دی. خو لیکن مشته لار شوول د پردونه فاصله باندې تیریږي، پردونه باندې م تیریږي. اوس علما فرمایي دا تیریدونکو د منځ نه دی، د منځو مخ تیریږي، دا څو رقم دی. اول دا دی چې یو سړی چې دی هغه په لار کې راغلی دی، په کسته په لار کې ولاړ دی، نور ځایونو ډیرو دی رالی په لار کې ولاړ دی. چې ولاړ دی د دې نمازي مخ ته کسړی تیر سو، د دې ګناه د نمازي په غاړه ده، چې کم سړی تیر سو دغه په غاړه نه ده. کڅوم دغه د لپاره مناسبه ده او چې صدقه انتظار وکړه، خو انتظار یې نشو کولای. لوی ګناه چې دغه د نمازي په غاړه سوچته ول راځي په لار کې ودرېدلې. دا یو دویمه خبره ده یو سړی چې دی هغه مطلب بالکل سم ځای ولاړ دی، نه لار ده نه چا تکلیف دی، یو سړی رالی او مخ ته تیر سلو، په دې کې د نمازي ګناه نشته، په دې کې صرف د تیرېدو ولا ګناه ده، هغه ګناګار اسو. یا یو سړی داسې دی مطلب رالی په مابین سب کې ودرېدی، اوس شاتم لارستا مختم لارستا، اوس په دې ځای کې دا کم سړی رالی او مخ ته تیر سلو، نو په دې کې دواړه ګناګار سو، نمازي ګناګار سو، چې کم سړی مخ تیر څاغون ګناګار سو. ولی هغه وجه دا د نمازي پر دې ځای باندې ودرېدی چې الته خلکو ته لار پرې شوول. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو سړی ولدی په مسجد نبوي کې دا ستنونه دغه تنبیه چې کوم پلاران چې هغه ولاړ دي د دې په مابینځ کې رالی ودرېدی لمنځه کوي. حضرت عمر فاروق تر لاس ونیو، تنبیه ته ودروي، پلر ته ودروي، و دې ستنې ته ودروي، دلته منځ وکړه، چاته به تکلیف چې دی هغه نه. نو اوس کتره ولاړ سول پر دای ځای ودرېدل چې خامخا د خلکو د تیرېدو لار ده، کڅوم شاتم لارستا، خو تر ولاړ شو غلط ځای ودرېد، کستاو مخ ته څوک تیر سولو تم ګناګار یا غسړی چې دی هغه ګناګار. دا یو مسله شو. بل مسله دا ده د سحر په منځ کې عام طور خلک راسي سنت کوي، اسی ځای ودرېږي، راش باول سب کې ودرېږي،
غړی ته وګور 1 منټ پاتې 2 منټه پاتې پر سنت باندې ودرېدی کته دا وایي چې د زموږ مسجد دی نو دا خو ته غلط فهمي کې مبتلا یې ستا مسجد ته دغه چمونه کوي او کته وایي چې یار زه په دې خبره نه وم خبر نو ستانه نه ولده چې تل منځل راغله او کته وایي یار زه څه وکم نو بس انسان دی خامخا نو څو در څو انسان دی چې غلطي وکړي صحیح سلوک علما فرمایي کې یو سړی سهار مانځي کې رالی په اول صف کې ودرېدی اوس خلک راځي خامخا په د دوه مخ ته تیریږي چې هغه صف چې دی هغه ډکې د دوه مخ ته را تیر سي خامخا را تیر سي ګناه ټوله د دې نمازي په غاړه ده دا کم څوک پر سنت ولاړ دي ولې علما فرمایي کته د سهار منځل رالی ولاړ په یو کوچ کې سنت وکا د مسجد په مابین کې به سنت نه کوي ځکه جمعه تریږي صفونه خرابېږي خلک یو صف بل صف لر سره دي نو لہذا دا ټول المنځ صفونه تا خراب کو نو ګناه ستا په غاړه د کستا او مخ ته هر سړی چې دی هغه تیر سو صحیح سلو بل خبره ده عزیزانو وسه یو سړی چې دی اغل منځ کوي خاص کر په سارای کې دا شی دی ستره دې ته ویل کېږي تقریبا شرعي غاز چې دی هغه یو نیم فوټ دی اتل سینچا دا شرعي غاز بلل کېږي دومره قدر شی لکه د امرتي چې لکاړه لګو دا واخله خپل مخ ته ودروه چیرستا یو سب قدر جوړېدلی سي و مخ ته ودروه بیا خپل من چې دی هغه وک وز دغه ته کم شی و مخ ته درې دا به کم سي کم یو نیم پټي صحیح سلو او نور نو نریواله به کم سي کم دونه لکه دا غوته راواخله یو قلم راواخله دونه به که وستره ولاړ شوی مطلب ورد میخ دې ټاکو یا میخ نه سي کیږي صحیح سلو اوس چې تر ولاړ شوی او مخ ته د ستره ودره ولا اوس که ستا او مخ ته یو سړی تیر سو د ستره په دی خوا تیر سو پروا چې د اغه نه لري په سارا کې عام طور مطلب دا کورو یا سړی پکنیک ولاړ شي سړی مطلب پر لارې باندې یو پروګرامي نو الته پکار دا د ستره ودري بیا چې د امام مخ ته ستره ودري د ټول نمازیانو د لپاره بس ولا پروا چې د اغه نه لري دا یو بل خبره دا د عزیزانو چې یو سړی حضرت عبد الله ابن عمر چې د حضرت عمر فاروق زوی د بیا یو ملګری یو غلام نافع نوم دی نافع زه د دوړو زیارت لر ورغله په مکه معظمه کې لري یو ځای د غره په لمن کې وایي د دې دوه قبرونه دي نو هغه چې بکل المنځ کوي عبد الله ابن عمر و دا خپل ملګری ته به ویل نافع چې د غلام وتویلې ولماته شاره وګرځو مخ واړو هغه به مخ واړو د دوه شاته بیا پر منځ باندې ودرېد بیا پروا نه لري د چا و شاته سره پر منځ ودرېږي پروا نه لري و مخ ته درېدل چې هغه جایز نه ده حرام کار دی صحیح سلو نو بیا بل خبره ده وس یو سړی چې دی هغه مسجد دی غټ مسجدان دی په هغه کې یو سړی رالی په اخري صفو کې ودرېدی اوس په څه چم کوي هغه ول صفو کې دی تیرېدی چې کني تیرېدل علما فرمایي تاسو وګورئ شرعي غاز چې دی هغه څلويش شرعي غاز یعنی شپته پټ جوړیږي دا مسجد شپته پټ دی کنه دی که مسجد شپته پټ وو بیا یو سړی چې هغه په اخري صفو کې ولاړو بیا ته مخ ته تیرېدلی سي سو مخ ته تیرېدلی سي یو صف هغه دی چې د دې په کې ولاړ دی دوه صف بل نور پرېږ دی په څلرم صف کې بیا ته اجازه تیرېدلی څلرم پنځم شپږم وم اتم خو دا درې صف چې دی هغه به ته چیش نه کوي یو چې دی په کې ولاړ دی دوه د مخ ته دلته به نه تیرېږي ځکه دام نږدې بلل کېږي د نمازي او مخ ته تیرېدل بلل کېږي او هغه حرام دی ناجایز ده او بل خبره ده د الله رسول فرمایي وای چې کله یو سړی پر مانځه ولاړی څوک د دوه مخ ته تیرېدی که ستره درولې د سترې په اخوا تیر څو پروا نه لري یا ستره نه درولې د غسی یو سړی ستاو مخ ته تیرېدی د الله رسول فرمایي مې پرېږده منعک تاسو په حرم کې لیدلی دا شلاس ورتهونه سم منعک چې یعنی پر مانځه ولاړی کنه من کې دی ټاله وهلې په زور داسې ووها دونه قدر چې ستال منځ خراب نشي او کچیر د الله رسول فرمایي بیا لټینګ دی کې جنگ کوي جنگ سره وکړه ولې دا شیطان دی دا څنګه د نمازي او مخ ته تیریږي دا څنګه یو سړی د الله رب العزت په دربار کې ولاړ دی د هغه مخ ته تیریږي د الله رسول فرمایي جنگ سره وکړه زموږ ته په معاشره کې دا شی نسته صرف یو عالم به دا شی وکي او تبلیغي به وکي په عربو کې دا شی به خیر دی ته چې کله تیریږي پر دا سینه دی وای شاته سه کته بیانت کې دی بیا دی پسې وای د الله رسول فرمایي ولی وای دا شیطان دی کته ول نو خبر د خبر کې دویم ور به چې ته پاره تیریږي مقابله ور سره وکړه الله رسول فرمایي
ها کدی دونه مقابله ور سره وکړه چې جنگ سلو صفات سو ناری شو لمز دی ولاړ ختم سلو خو لیکن اتا چې کم کار وکي هغه د شکار وکي د الله رسول فرمایي چې سړی ستال منځ خرابوي هغه سړی چې دی هغه ته منع کوي. بل خبره ده عزیزان په حرم شریف کې اوس دا خلک چې دی هغه مختتیریږي په حرم شریف کې خلک د دې شي سوچ فکر نه کوي. علما فرمایي په حرم شریف کې خو یو عام خلک دي چې طواف کوي. طواف والا بالاتفاق پروا نه لري جایز ده کړ نمازیان ولاړ منځونه کول د خپل طواف کوي هیڅ پروا نه لري. لکه په ټي وی نه کې چې مشتي ګور خلک ولاړ د منځونه کوي یا تراویح کوي یا بل شي کې جمعه ولاړ څوک طواف چې دی هغه کوي پروا نه لري. بیا کچيري د طواف والا بغیر یو سړی چې دغه په حرم شریف کې منځونه باندې خلک ولاړ دي یا جمعه ولاړ دي وستيریږي وس په چم کوي. علما فرمایي ش خبره داده ډیره ش خبره داده چې ته ودرېږ انتظار وکړه. که انتظار نه کول کیږي نو بیا کم سے کم دومره وکړه چې یو سب قدر په اخو د ستیر سره ان څلور پټ خو یو سب راځي په پنځم پټ کې تیر سره څلور پټ دی و د منځ ځای چې دی هغه سره پریږده بیا پروا نه لري. او کبي خ گنجائش نه کېدی لکه چې کله کله جمعه و درېږي زنانې دی وروره او ټول سپونه ډک سولو د نارینه سره درېدلې نسی نو هغه بیا د منځو مخ رواني ورکم لار چې دغه پیدا کی بیا د دې ځای سزان چې دی هغه و باسي. او بیا بل خبره ده عزیزان چې کله ما او تا دغه لمنځ کوو په لمانځه کې زما استاد لپاره په کار ده چې موږ پر دې ځای باندې ودرېږو چې هغه ځای د خلکو د تیرېدو لار نه وي. که د تیرېدو لار او ما او تا پکې ودرېدلو بیا هغه چې کوم څوک تیریږي هغه نه ګناهګاره کېږي ما او تا ګناهګاره کېږي. ولې د الله رسول فرمایي چې تاسو چشمه کوئ په لارو کې مه کښېنئ په لارو کې مه پرېوځئ په لارو کې مه درېږئ. د الله رسول فرمایي لعنت یې پر هغه چې چا لاره بنده کړې ده. د الله رسول فرمایي تاسو په لار کې بول مکوئ تاسو په لار کې بول مکوئ. لعنت یې پر هغه چې هغه د خلکو د ناستې ځای دی چې هغه پتاوي دی یا هغه د درخت لاندې سایه ده یا هغه لار ده ډیر ولاړ چیش پکې بول پکې کوي. د الله رسول لعنت ویلې دی او دا شی په ټول ژوند مکوئ. دومره انسان پڅکاري عزیزانو چې تاسو تصور ولا کولای شئ. ډیر خلک مش ارورځ وینو ګوره پر روډ باندې ناس قبله ته ناس مسجد ته ناس یعنی یاره خر خو نه خو انسان یې د غمر خو به تا ته قبله در معلومیږي کنه در معلومیږي ارشد دادای نه چې زنه ولادت خلق دا ولادت خلق در شایم چې پر راسي بس بیانو جر وخو بل خواته سیاره مولوی صاحب دا یاره مکوا ظلم مکوا ناجایزه ده د الله عظیم دربار دی موږ هغه دربار ته سجده لګو او تر ولاړې چې بولې کوي. د الله رسول فرمایي کوي سړی بولې کولې بیا د بي ډېر معافي دا فکر سوچ او دا خو د قبله و طرف ته دی په داغه حال کې د خپل مخ راواړوي. د الله رسول فرمایي چې ولاړې چې ټول ګناي بل الله در معاف کړي. صحیح سنو هغه یو امام د الله رسول د یو کلی د لپاره معلوم کړي او منتخب کړي جمعهونه به ور کول بلور د الله رسول هغه مالی والا ټول په دې امام سره منځونه مکو دی چې ورالي جمعه ته ورکی هغه نشو تاب سره منځونه کول نه کوي. اول د الله رسول ویل دی رالی د الله رسول ته ویل یا رسول الله ما څه ګناه کړی تاسو امام ک به دې بیرته پرې شو ولا ما د الله رسول ورته ویل ما ته ورځ قتل تا د قبله و طرف ته لاړې تکړلې تا د قبله و طرف ته لاړې تکړلې نو لہذا پتا په منځ مناسب نه دی. و د الله رسول ګوري د صحابي په کسته لاړې تکړلې په کسته لاړې تکړ سره کوپر دی. دلته د الله رسول د تقوا او عظیم معیار ته رسیدلی وو لیکن پردا ځای چرال ورته ویل په تاب سګر سر منځ نه کېشتل منځ مور کوي. اوس لاړې څکه موږ بول کوو بول څکه موږ د باترومانو ترتیب دغه جوړ کړی دی چې یاره د قبله و طرف پښتنه وکي چې ولې یا رب الله کم ترتیب نه جوړې دی. نو دغه انجنیر دی د خپل سر وخوري چې دومره شایسته بلډینګ او پلازا او پلانې شی جوړ کړي تا ته مطلب نقشه در جوړوله د هوا او د رونا او د سیړی او د جنو د دې ټول خیال وساتي لیکن چې کله باتروم رالی په هغه کې د کعبه خیال و نه ساتي. دا ولې قادیانی وو کافر وو يهودي وو نصراني وو چې هغه د اتاتن نقشه در جوړ کړه یا مسلمانانو چې مسلمان ولې داسې کوي. څونه ډیر کورونه دي چې موږ ورسالته باترومان چې هغه داسې جوړ شوی دي پښتنه وکي دا ویلي ولا کس مش پام نو ولوس مش خیال نو یار ستا په پام نو د انجنیر په پام نو واشه د چې جوړوي دا په پام نو هغه دانه سکولې چې پښتنه وکي چې یار قبله وکم طرف ته ده
زه دا کموټ څه بیا د بیا ماپ سره کم کښېږدم سره کم شول په کار دی. څومره تجاوز دی، څومره ظلم دی چې مسلمانان د خپل الله سره کوي، څومره ظلم دی چې مسلمانان د خپل دین سره کوي، او څومره ظلم دی چې انسانان د خپل کعبه سره کوي. صحیح سلو څونه لوی خبره ده. نو په دې وجه په عربو کې دا شی چې دی غستا هغه چې کله یو سړی تیریږي پرېږدي نه، تیریږي بنه په مش کې دا شی نشته. خو موږ به کم سے کم داو کو عاجزانو چې د نمازي او مختبه تیریږو نه. بیا کچيري یو سړی به خډیر پساورالي به خډیر گنجائش نه کېدی چې د نمازي او مخته تیر سي. لکه ځکه کله دا مطلب ته مش خطبه وایي ته یو سړی پر سنت ولاړي دغه د خطبه چې کوم زمرسته لرګي را سره عصا چې را سره هغه د دوه مخته کښېږدو بیا تیر سو. بیا کم سے کم دا ستره چې د هغه جوړه سواله، بیا کم سے کم دا ستره سواله، بیا دغه مخته تیرېدل سي. کني په کار ده د سړی انتظار چې دی هغه وکي په کار ده. یا یو سړی چې دی هغه په سنتو کې ډېر کمزوري دی، په نفلو کې ډېر ورته په یو کونج کې ودرېږه. ته ولې راځي ورور دلته یو سړی وو ښه صوفي سړی وو دا هسې زورور صوفي سړی اوس نشته ګورو چیرې دی به شاه صاحب ورته وایي دا به زه جومات ته زه خپله نیم منټ پاتې زه جومات ته روم وروره چې خلک ګړۍ مړۍ ته ونه ګوري انتظار به نه وي. نو دی به رالی یو منټ په پاته و جومات ته، یو نیم منټ په پاته رالی د پر سنتو ودرېد په نفلو ودرېد. نو اوس په ما یو رکعت وکړئ د به سلام وګرځوئ، زه پر سجده هم د به سلام وګرځوئ، زه پر رکوع هم د په منډه رکوع سجده پوره کړله. دا څه چم کوي؟ څه کیسه ده؟ دا شل ګړیانې چې لګېدل دا چېرته پر لګېدلې دي؟ یک ته څونه د بېوقوفۍ انتها ده. اوس ګوره تکبیر تحریمه ډېر ثواب لري که نفل لمونځ ډېر ثواب لري؟ تکبیر تحریمه ډېر ثواب لري تر دا نفلو چې ما ورته یې کوو. بیا د نفل څه ضرورت دی؟ نفل خو د جماعت بعد هم کولی شي. دی به خامخا راتلی په ماپښینو په مازدیګر کې به ما ورته کتل نو خو معلومېږي په اول صف کې به رالی ودرېدی ژر به کول. زه پر جماعت چې ودرېدم ژر رکوع کوه سجده کوه او ژر مطلب سلام ګرځوه. تا سره کوم خبره دا څونه ظلم دی. او عجبه خبره دا ده که یو سړی رالی په امام پسې ودرېدی، امام په رکوع کې و چې ودرېدی نو دی خو اوس داسې به کوي الله اکبر چې ودرېدی اوس به دی بیا دې بعد کې رکوع لره دا خلک راسي الله اکبر په هغه الله اکبر کې دی رکوع لره ولاړ سي. الله اکبر په ولاړې ویل دا فرض دی. که یو سړی په ولاړې الله اکبر نه وایي بس نیمه په ولاړې نیمه په رکوع کې ورسره وایي دا لمونځ نه صحیح کېږي. د لمانځه یو فرض دا دی چې ته به الله اکبر چې دی هغه په ولاړې وایي دا اول الله اکبر فرض دی. نو چې هغه په ولاړې نه وایي ته اوس ما سره رکوع تېرېږي ما سره رکعت تېرېږي تېر دي چې له تا د جومات تېر سي څه پروا لري؟ د الله رسول منع کړی ده چې تاسو لمانځه له مه راځغلئ. دا د لمانځه بې ادبي ده. ولې؟ ځکه ته داسې وکړه قرار په اطمینان سره راسه که جومات ولاړو لمونځ به ونه سي، که نو ولاړ خپل لمونځ وکړه. اوس که ته وایې چې یا زه په منډه راځغلې چې زه جومات نه سمه هلته ته منډې وایې نو د الله رسول منع کړې ده چې ته منډه مه وه. راسه که جومات ولاړو ویې نه سه که نو سلام یې ګرځولی خپل لمونځ وکړه. لیکن زموږ خلک راولاړېږي لمونځ د خپل مزاج مطابق کوي. الله زما سه جومات ځي نو جومات خو هغه جومات په کار دی چې څنګه محمد رسول الله ما ورته راښولی دی. او که ما ورته داسې جومات کوو چې یاره زما سه جومات ځي نور پروا نه لري چې نبي علیه السلام فرمایي منډه مه وروهه او بیا موږ د هغه باوجود د منډه ونو هغه به څه رقم وي. نو په دې وجه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي ولو يعلم احدكم ماله في ان يمشي بين يدي اخيه معترضا وهو يناجي ربه لكان ان يقف في ذلك المقام 100 عام احب اليه من الخطوه التي خطاها. رواه ابن ماجه. ابو هريره فرمایي کته په دې خبر شو چې د نمازو مخ ته ردل څونه لوی ګناه ده. وې تبسل کال هم ودرېږي انتظار به وکي بالفرض. سل کال خو څوک لمونځ نه کوي که سل کال هم دې سړي ته الله ژوند ورکړی و پر جومات ولاړو یا لمونځ کوئ تا تم الله رب العزت په 100 کال ژوند درکړی و سل کال به درېږي بیا به چیش کوي چې لمونځ سلام وګرځي بیا به تېرېږي سل کال که نه نو سل کال ولې؟ ځکه د الله رسول فرمایي ډیره لویه ګناه ده د قیامت پر ورځ چې ته دغه سزا ووینې عذاب ووینې ته وایې یاره کشکې سل کاله درېدلی وای نه دا چې زه راولاړېږم د نمازي و مخ ته تېرېږم او لمونځ د چا چې دی هغه ورخرابوم. صحیح سلو. نو په دې وجه باندې عزیزانو لمونځونه خو موږ ډېر کوو چې نه مې دې زده بیا موږ څه چم کوو ولې نه زده کوو ولې وخت نه لګو په تبلیغ کې ولاړ سه نور ګرد جهان پرېږده خالي خپل لمونځ زده کړه چې لمونځ زده کړې بیا راسه کرا کښېنه که ته وایې زما لمونځ زده دی بیا ولاړ سه بل چا ته لمونځ ور زده کړه به چې تا لمونځ زده سو ته خلاص ولې د الله رسول به جهان ته خبره رسوله ولې
هغه دا معنا ده چې دا کلمه شریفه ده، دا به تر هر ډبرې، تر هر لوټي، تر هر خیمه، تر هر کور، تر هر مکان که پوخ دي که کچا دي، دا خبره به مستراغه ځای پر رسو. نو زما ستانه دي زده راځه ولر شو چیز ده، او زما ستا زده ده راځه ولر شو بل چاته ورزده کو. داغه دینی فریضه بلل کیږي، داغه دعوت او تبلیغ مقصد دی، داغه مطلب غرض دی. کما ته دا کار وکي موږ هم د دعوت او تبلیغ په ثوابو کې شمار، او کدا کار نه کو چې دی پیږي خپل کار پیږي، نو د قیامت پر ورځ بیا الله پیږي خپل جنت پیږي. او ما او ته حق نه لرو چې الله رب العزت او ما ته د جنت چې دی هغه راکي. نو په دې وجه باندې عاجزان الله رب العزت مویل او ردل قبول منظور وګرځي. الله رب العزت داسې نمازیان مر جوړ کړي چې الله رضا راضي سي. الله دې داسې منځونه را نصیب کړي چې عقل منځ د الله په دربار کې قبول سي. الله دې داسې منځونه را نصیب کړي چې عقل منځ مر د جنت سبب وګرځي. الله دې داسې منځونه نه را نصیب کړي چې عقل مر د جهنم سبب وګرځي. داسې نمازیان ستا چې منځ وکي جهنم لره ولاړ سي. کنه په کار خدا د چې جنت لره ولاړ سي، او د راشدونه جرجر منځ وکي لکه په الله چې پسخند وي، په الله چې مزاق کوي، پر الله چې مسخري کوي، جرجر منځ وکي. دې دا معنا ده چې زه وخت نه لرم. نو چې تا دا خبره او کبه دې خبره صحیح کافر کیږي، په دې سړی ناراضه کیږي، الله ناراضه کیږي. او په دا خبره کې ډېر لوی بی ادبی ده، الله په دربار کې بی ادبی چې دا غنشای، او بی ادبی چې دا انسان و جهنم ته رسي. نو په دې وجه الله رب العزت ویل او دل قبول منظور وګرځي. الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې